ډېره مننه چې موږ له وخت راکړ. او اوله پوښتنه خو به دا وکړو، تاسو به دا وکړم چې په میډیا کې په رسنیو کې د پی ټی آی د مشرانو خلاف ترمنځ د اختلافاتو خبره کیږي، او تاسو به څه خیال چې اختلافات شته او که نشته او وجوهات به څه وي؟ ډېره مننه ستاسو د راتلګ، زه تاسو ته هرکلی وایم. ډېره شکریه. د پاکستان تحریک انصاف د خان د بندیز نه بعده په دې کې چې کوم د مختلف قوتونه هغوی خپل ترجیحات، هغوی خپل مطلبونه، اغراض او مقاصد چې کوم دی هغو حصول دپاره یا هغې خپل ذاتي ځاني ګټو دپاره څه اهداف مقرر کړل، او داسې خلک وو بدقسمتي سره چې هغه د خان ته ډېر نږدې خلک دي، او هغې د دې وخت نه چې دا وخت د اتحاد، د یووالي، د مضبوطوالي تقاضا وه، دې وخت نه د خپل ملګرو په دې پارټۍ کې پوزیشنونه مضبوطولو دپاره، د پارټۍ کې دننه خپل اثر و رسوخ زیاتولو دپاره هغه حرکتونه شروع کړل چې هغې سره د خلکو بې عزتیانې شروع کړې، خلکو باندې الزام تراشیانې شروع شوې، او د دې لحاظ نه و چې خان په سال کې دا پارټۍ ته څه ضرورت ته، بس په دې برید کړی و چې خپل کس چې کوم دی هغه ښه ځایونو ته وردن نه کړو، او دا چې کوم خلک په دې ځایونه و هغې غورځولو دپاره چې کوم دی بهاني الزامات او خبرې چې کوم دی ځان نه جوړول شروع کړل. دې د وجې نه چې څوک ته غورځوي خو خامخا هغه هم رد عمل لري. لکه اوس علي امین خان چې کوم دی صوبایي صدارت نه وغورځولو، لرې کړو، د ده د مرضي نه منافي. ټیک دی، ما په خپل ځاني د دې هغه باندې څه اعتراض نشته، د جنید اکبر خان یو ډېر دروند او عزتمند سړی دی او ښاغلی سړی دی، او زما په دې سخت ټیم کې د ده د پارټۍ دپاره کومه قرباني ورکړې ده هغه زه چشمدید ګوایم. خو په کار دا وی چې دا اقدام دی اخیستلی، نو دا کسان به دې ټول کېنول. دلته که یو پوښتنه وبخښئ صاحب، جنید اکبر خبره تاسو وکړه، هغه سره ما یو مرکه کړې وه ستاسو نه مخکې، دا تپوس ما د هغه نه هم کړی و چې آیا دا په علي امین ګنډاپور باندې عدم اعتماد دی که په تا باندې اعتماد دی؟ هغه دا وی چې چونکې د هغوی هغه حکومتي ذمهوارۍ زیاتې وي، نو دغه یو علت یا بنیادي وجه وه. خو ستاسو یا خبرې نه معنی دا ده چې نه، جنید اکبر خان ته هم پته ده، خو لکه د دوی خو پارټۍ کې دننه دي، زه خو اوس پارټۍ کې رانه کوترې جوړ کړی دی او بهر ورته ناست یم، نو زما دپاره د رښتیا ویلو زما په لاره کې څه رکاوټ نشته چې زه صحیح او رښتیا خبره وکړم. خو تاسو شیر افضل صاحب اول خو به هم خبرې کولې، بیا به کله خاموش وې، بیا به سوشل میډیا وه، کله یو سره کله بل سره. خو زه چې اوس ګورم تاسو لږ نسبتا په سوشل میډیا هم خاموش یې، صرف هغه جینۍ ته جواب ورکړی او مشال خان د قصه ده. نو تاسو ولې لکه تاسو خو به مخکې خبره کوله؟ نه، زه خو اوس هم خبره کوم، او په میډیا هم کوم، په الکترونیک میډیا هم کوم، په ټویټر او په فیسبوک هم کوم، لکه زه خپل آواز غلی کولی نشم. ټیک شو. ښه، اوس تاسو وایئ چې ځینې خلکو د دې اختلافاتو هغې ذمهوار دي او هغې اهدافو، نو کم خلک دي هغه؟ ګوره، زه پاکستان تحریک انصاف سره زما لارې مکمل جدا شوي نه دي، او اوس هم زه دا پارټۍ خپله پارټۍ شمارم، خان زما لیډر دی، او زما د خلکو سره اختلاف ته زما خان سره څه ناراضګي نشته، نه مې اختلاف شته. چې شیر افضل خان د عمران خان سره دی، د هغه ته لیډر هم منې، نو شیر افضل یو ډېر ښه قانوني وکیل دی، هغه ولې د عمران خان د قانوني ټیم څخه بهر دی؟ صرف د قانوني ټیم نه یم بار، زه خو هر څه نه بار کړی یم، لکه کور کمیټۍ نه بار کړم، پولیټیکل کمیټۍ. عمران خان دې ته نه ګوري چې کله په انتخاباتو کې څوک به د کور نه نشو راوتی، او هغه شیر افضل و چې دلته ولته ولته، هغه دا شیزونه نه ګوري که نه؟ خان خو مطلب چې زما څه کړي دي، کومې منډې ترړې مې کړي دي، کوم تکلیفونه مې اوچت کړي دي، هغه ټایم خو به ما ده ته هرې خبرې اطلاع ورکوله، دی به ډېر خوشحالېدل او ډېره مینه به یې را سره کوله. خو وخت سره چې کوم دی خلکو څیزونه هیر شي. زه خان نه ګیله نه لرم، ولې چې خان ته دا پته نشته، د هغه دا ویډیوګانې نه دي کتلي، نه ته دا پته شته چې موږ څونه وال خوړلی دي،
او دې چې کله بار راشي ولې چې دې دننه و چې دا مونږ هر څه کړي دي 9 مهینه بعد دې دننه شو مونږ 9 مهینه بعد راووتو لا تر اوسه پورې دې بار راوته نه دي چې کله دې بار راشي او دې دا ریکارډ وګوري دا ویډیوګانې وګوري او د ته پته ولګي چې وای څه شوي دي او چا کړي دي بیا به خان ته احساس کېږي چې وای د دې غلطه فیصلې دغه خلکو اوس کو د شیر افضل مروت صاحب دا تاسو کومه چې عمران خان چا زندانی کړي چا جیل ته چولې آیا دا کیسونه کوي دي دا خلاف چې کوم دي یا سبل علت خان صاحب زندانی کېدلو اصل وجه لندن پلان ده ها چې هغه خپل ذکر کو چې حکومت ختم شو هغه لا نیول شي نو چې دا هغه بیا اسټابلیشمنت هم یاد وکنه چې هغه لندن پلان خو شریک فیصله و د اسټابلیشمنت او د نواز شریف او د عمران خان خلاف کیسونه چې دی هغه واقع دومره کوي دي چې هغه د په جیل کې پروت وي دا پاکستان نظام عدل بیخي واصله دي کني دا کیسونه اس کیسونه نه دي اسه غپ دي پوه شو کنه لکه دا خان صاحب په خلاف د عیدت کیس سایفر کیس توشه خانه کیس لکه د باندې یو غړی کیس خو جوړ کړ چې چا موټرې وباسلې دي مرسډیز او بولټ پروف ګاډي اخی باندې سره کیس نه جوړي دا زمونږ د نظام عدل زمونږ د انصاف چې کوم طریقې کار دی هغه سره یو بونډه یو ډیر انتهایی غټ یا غلط مذاق دی او دا سړی بیګونه زندانی دی او بندي دی د پاکستان د ښه مستقبل لپاره د ماشومانو د زمونږ راتلونکي نسلونو ته یو ښه پاکستان ورکولو لپاره چې هلته جمهوریت هلته خوشحالي هلته امني دا خواب لیدلی و دې دپاره ته دا هر څه وکړل ګوره د ذات ته وګوره که نه دته د دولت کمی وه نه دته شهرت کمی وه نه دته حکومت یا د اقتدار یا د اختیار کمی وه که ده غوښتلی شوی نو دغه خلکو سره چلیدلی هم شوی که نه خو چې دی نه چلیدو یا یې پرېښوه نو ده دا غوښته چې پاکستان حقیقي ازادي د دغو خلکو سره ملګرتیا ختمولو بغیر نه کېږي شیر افضل صاحب ځینې خلک اوس 2 ورځې مخکې د عمران خان خور بیبي دا وویل چې عمران خان ته داسې پیشکش شوی دی افر شوی دی چې ته یا خو د پاکستان څخه بهر لاړ شه یا یو 2 کاله خاموش پاتې شه نو آیا داسې امکان شته چې عمران خان چا سره یو جوړجاړي وکړي ډیل وکړي ځکه سکیورټي اسټابلیشمنت باره کې دا یو ګوره زه خو داسې نشم ویلی ګوره انسان د میړانې تکړهتوب او د سړیتوب پته لګي چې سخته پیښه شي ښه ټیم کې خو چې کوم د سړي ته د خپل ځان اندازه نه وي چې زه څومره تکړه یم او څومره مضبوط یم خان یو نیم کال نه زیات ټیم وشو چې په جیل کې دی او ډېر تکلیفونه یې اوچت کړل تر اوسه پورې خو سړي خپل تکړهتوب او میړانه ښیلې ده خو انسان د دې غوښو جوړ دی او د انسان د حوصلو د هغه نفسیاتو په حوالې سره حتمي خبره څوک نشي کولی موږ ته خو تر اوسه پورې ښکارېږي چې دا سړی چې کوم دی خدای تعالی ډېر مضبوط او تکړه او میړانه پیدا کړی دی خو داسې خبره چې مثال د باندې سختې زیاتې شي یا دی وګوري چې یاره دا چا سره مې واسطه راغلی دا هغه په هیڅ نه دي او دی دا فیصله وکړي چې یاره زه ډیل وکړم نو د دې به قیمت چې خان به ورکوي یا پرې کوي به او هغه قیمت دا دی چې نن دا ګډ پاکستان یا بره چې په دا خلکو دی دوره ګران دی دوره مینه ده هغه وجه دا ده چې خلک د دې تکړهتوبه د دې منسته هم کوي او ورسره چې کوم دی د دې انټي اسټابلیشمنت خلکو هغه دی یعنی فیلینګز دي چې هغې د وجې نه چې کوم د سړی د شهرت او د مقبولیت دغه ځای ته ورسېده اسټابلیشمنت ستاسو په څه خیال دی ګوري نه چې په دې ملک کې دا څه روان دي د حالات یقیني ګوري خو وخت تېروي زمونږ باندې څونه به ستاسو به څه خیال څونه به انتظار وباسي چې څومره ټیم دی وباسلی شي دا ټیم کې دی ته ګټه دا هغه وباسي لګي نو ستاسو خیال نقصان ورته نه کېږي ځکه خلک خو یو عمومي پاکستان ته خو نقصان روان دی پاکستان نقصان روان دی اوس به لاړ شو تاسو د علي وزیر د قومي سمونې پخواني ممبر د کیسونو خبره کړې وه سکر ته غالبا تللی وی پېښور کې مازر شوی وی د علي وزیر اوس څنګه بیا څه خاموشي غونډه شوه ستاسو یې زه به کوم دغه کیس نه سپریم کورټ چې مې کیس ورته کړی دی خو هسې یوه ګیله پوښتنو ته کوم ګوره علي وزیر دا پرېږدي چې دا د پی ټي ایم دی یا د سیاسي څه نظریات دي خو ګوره پښتنو یوه خبره خو تاسو یاد لرئ دغه علي وزیر چې کوم دا د نن دی په جیل کې بند دی نو دی په خپل چا سره لانجه خو نه ده
نه چا سره پول پټی لانجه ده. پښتنو د حقوقو باندې دا سړی بار بار نیولې شوی دی. 2 کاله مخکې باجوړ ټیم کې تیر کړل جیل کې او اوس بیا دا 9 میاشت ده. زما صرف پښتنو نه دا ګیله ده چې بای کومنګ دا سوچي چې د پی ټی آی یم او د علي وزیر پر مې کاواز اوچت کو نه زه په بد ښکارم یا زه د ان پی یم یا زه د جمعیت یم یا زه د پیپل پارټي یم. ظالمانو انسان د پاره او بیا هغه سړی د پاره چې کوم ستا د حق د پاره جیل کې دی نو چې ته نن علي وزیر د پاره زه نن علي وزیر د پاره आवाज نه اوچتوم. سبا که زه غلط بندي شم ما د پاره ما زه دا توقع ولې لرم چې بل پښتون به چې کوم دی ما د پاره आवाज اوچتای. که تاسو په دې سوشل میډیا باندې د علي وزیر د پاره ګوره هغه ګردې کمزوري دي د شوګر بیمار دی بلډ پریشر بیمار دی 11 میړه کسان پلار ورونه تر زمن دا د سړي چې کوم دي د دې قام د مشرۍ د وجه نه د بیللي دي دا خلک ترې مړه شوي دي او بیا هم جیل کې پروت دی. ما خو د پښتنو په سوشل میډیا چېرته ټرینډ نه ولیده په ټویټر مې ټرینډ نه ولیده چې پښتنو په زرګونو خلک تاسو په سوشل میډیا یو د علي وزیر لپاره تاسو आवाज ولې نه اوچتوئ. خیر سره خلک اوچتوي خو دا راته تاسو وختي وکړي چې پاکستان په عدالتي نظام کې نیمګړتیاوې کمزورۍ شته. نو علي وزیر اسلام آباد کې ونیول شو چې موټر سایکل سره ګاډي جنگېدلې داغه نه شروع شو نو کله یو ضلع پورا سند شو بیا بلوچستان شو. نو دا د نیول سیاسي اهداف ناخلي چې څوک دا کارونه کوي کنه واقعي د خلاف ډیر زیات کیسونه چې د ډیر بجې کیسونه دي ګپ چې عزت له مې کیسونه مې وکړه خو ما تاسو کار دې یو کیس نه خلاص شي نو هغه ورځ کې بل پرشه پیو کی نو دا په لکه سیاسي اهداف لري کنه یا دا دي ټول سیاسي نه بدنه تی باندې دا کیسونه چې بس دا سړی جیل کې وساتو هغه دونه خطر دی د دې پارچا چې شي ګوره هغه دا نه غواړي چې بای دا سړی د حق خبره وکي او د تماسو زلوې مې له گزاره کوا دی وای یاره د خپل خاور سره چې د کوم ظلم وینم زه په نشم خاموشه کېده وګوره ټینګ ناشته ننم کما فی غوړي دی به باري سوالس کې سنت تاسو ویلو په خورای کوټه چې تقریبا دی په اوس خو د باندې اتیا کیسونه زیات کیسونه وکړل یو کیس نه خلاصيږي بلکې دنه کی بس خپل مرکه غونډو افغان مهاجرین پاکستان حکومت وباسي او په ووم د مارچ ورته فقط 2 هفته ورکړي تاسو د سلويختو کالو چې دلته راغلي تاسو لاړ شي. آیا د حکومت د فیصله تاسو اتفاق ته ګور نن زه د افغان مهاجرینو د دې کیسې د پاره زلاړم او ملاو شوم هیومن رائټس زمونږ وزیر دی چې وزیر قانون هم دی اعظم نذیر تارړ صاحب سره هغه ته مې د افغانانو دا مسله وړاندې کړه. د دې زما سره زما تر زوی وسلا الدین خان وکیل هغه هم ناست و نو هغه ته ما دا ویله وزیر موصوف ته چې لکه 500 کله د خلکو دلته تیر کړل بچي وشول خپل سپینګری شول نسلونه دلته پیدا شول تعلیمونه کوي کورونه دي کاروبارونه دي مې دا انساني حقوق په مالی نه چې دا ته اوس فارغوي. نو هغه دا ویله چې بای مونږ دا سوچ کوو چې بای هغه افغانان چې کم $2 لک باندې پاکستان شریعت اخیستلی شي نو مونږ به کې دې شي داسې پالیسي چې کوم دی مخکې دا شرپاو خان ټیم کې او دا خو کېږي نه کنه نه اوس کچېرې $2 لک پالیسي دی هغه کوي افغانان چې کوم دی هغه غریبان به $2 لک هغه خو درې ته هم تیار شي نه درې او ته چې 2 ورکی کنه خو دا پالیسي نه اعلان کړي نه دا پالیسي زبو اسمبلی کې هم په دې خبره کوم صحیح ده او ان شاء الله چې کوم دی کوشش په دې د لپاره کوو چې څه پالیسي وشي چې د غریبانو سره سره باندې کار روان دي. بس اخیره پښتنه کوم پاکستان تحریک انصاف حکومت پاکستانی طالبانو سره خبرې شروع کړې وي مذاکره ختم شو بیا اوس تاسو علاقه لکه مروت بنو جنوبي تاسو پی ټی آی نو خیر اوته خونه چې وخت خونه لیکن تاسو د پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو حمایت کوي. زه خو دا وایم چې پاکستانی طالبانو سره او افغان حکومت ورو سره د خبره وشي چې دی اصله او چته کړي دا ځان در باندې وجني او تام وجني نو پکار دی چې د دې خبرو سدباب وشي. مونږ خاورې ته امن پکار ده پښتنو ته امن پکار ده. ډېر چاودنې د بمونو وشوې ډېر مړ زوبل شولو تباه شولو د نور په پنجاب کې امن ده په سیند کې امن ده زمونږ د خاورې باندې خدای یو کار را مات دی. طالبانو ته هم سوچ پچار ده که دا بارډر نه هغه پلی دي او که دې خوا دي چې ګوره مونږ هم پښتانه یو تاسو هم پښتانه یو مونږ خو چې کوم دی هغه جهان کې به دوزخ او جنت خو به هله ګورو چې کله ورشو خو په دغه ژوند کې خو مونږ دا ژوند نه راته دوزخ جوړ ده
په کار ده چې لږ ترس وکړي دی هم وکړي او په کار د حکومت دواړو سره کینی که چېرته تاسو حل وینئ چې مذاکرات وشي ممکن ګوره لکه چېرې بې ګناه خلک یې را کېنولي حکومت یې پرېږدي که بیا دې سره روغه کېدلی شي ودې شي او که بله لار نه درکوي نو بیا ټوپک اخیستل پکار دي که نه تر اوسه پورې خو داسې یو پکار ده دا مذاکرات د جرګو په ترو وشي چې کوم د پښتنو طریقه ده دی په خپل انداز کې خبره کوي هغه انداز کې نه چې کله کام ورسره کېنوي او کام ملامت کی دی لا دی کام ملامت کی نو دې نه بعده به چې کوم د مونږ امن دپاره فیصلې کولی شو. اوس کو اخیری پښتنو که بله نه کوم شیر افضل خان نن سبا په میډیا کې ډېر مخکې دی سوشل میډیا مې شیر افضل خان د خلکو تاسو وایي ستاسو په افغانستان کې ډېر خلک ګوري بارم شیر افضل خان څوک دی؟ شیر افضل یو افغان دی او زه په دې فخر کوم. زه چې کوم دی په ځان له خپله یو کس نه یم زما په عمل کې زما په فیصله کې زما د پلار نیکه د غور نیکه زما د نسل وینه چې کوم د هغې احساس راته ودرېږي چې زه داسې کار ونه کړم چې زما باندې د افغان زما باندې پښتون چې کوم دی بد وښکاري. الله دې دا توفیق راکړي چې زه په خپل عمل کې په خپل کول کې هغسې پښتونولي وکړم. سیاسي سفر مختصر زما سیاسي سفر چې کوم دی حق او رښتیا سره به وي. لکه څنګه هم شروع کړو کومه پارټي اول؟ ګوره زه خان سره یم او خان سره مې د ملګرتیا خواهش لرم خو خپله بېعزتي په چا نشم کولی او دې دپاره به زه خان پوهوم که چیرې دغسې خلکو نه زما ځان خلاص کړه چې دا کوم چې کوم دی راپاسي او لاره ترې خطا شي او که نه وه همدقه څه انتحال و چې دا وباسه دغته ډسپلین د ګوره دا بریسګور صاحب سره یې څه لګولي دي او ته دا ومنئ د پښتنو ته دا وایم چې زما سره د دې پی ټي آی چې کوم خلک مخالف دي هغې کې پښتون نشته هغه کې ټول هغه خلک دي چې زما دا ژبه نه ده خوښه او ځکه یې زه نه یم خوښ. ډېره مننه شیر افضل خان صاحب مروت لکي مرز څخه د پاکستان تحریک انصاف قومي سره ممبر. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله حافظ.